دغه د تیمورلنګ د یریدونکو پانسیګارډ دی کوم چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د جرنیلي سړک په خوا کې د وړوکي شانتي غره په څوکه جوړ کړی دی کله چې تیمورلین په کال 1489 تر 1483 پورې هرات سیستان او کندهار او بیا وروسته نورې د پښتنو قبایلي سیمې فتح نو بیا له همدغه قبایلو په مرسته په کال 1402 کې په هندوستان حمله ور شو او فتح یې کړو په همدغه کال تیمورلین دشمن ته د عبرت نشان دغه پانسیګارډ هم جوړ کړی و له تاریخي اهمیت وړ دغه پانسیګارډ کوم چې له دنیا په عجایباتو کې ځانګړی حیثیت لري په 45 ډیګري جوړ کړی د کوم حال چې په میچنی بریفینګ پوینټ موجود بریفر زعفران افریدی څه داسې بیانوي دا لاندې تاسو بالکل مخامخینه چې دا ټاپ د پاسه تیمورلنګ والا جیل خانه اور پانسیګارډ دی دا کوم چې زمونږ طرف ته سلوپ دی دا تقریبا 45 ډیګري زاویې باندې سلوپ جوړ کړی شوی اور دا کمپلیټ مکمل یو ټنل ټایپ دی نو په دې ټنل کې بیا د نن هغه مختلف قسم ته تیزدار بلیډونه لګولي وو هغه به یې چاته سزایمات ورکول هغه کس به یې پیله ټایټ وتړلو او بیا به یې دې کې د پاس اړخ نه راپرېښلو نو چې راپرېله کس به خود رولینګ په شکل کې راتلو یعنی لیټ په لیټ باختو بلیډونو به کس کټ کوو سره له دغه تاریخي اهمیت د تیمورلین دغه پانسیګارډ ډیر په رنځور حالات کې ورځ تر بله خپل تاریخي اهمیت د لاسه ورکوي جی بالکل دغه تاریخي ورثه د تیمورلین پانسیګارډ دی چې کوم زموږ نه دغه ورثه په ختمېدو باندې د ارکایوز ډپارټمنټ او د سیل و سیاحت ډپارټمنټ نه پکار دي چې زر تر زره په دغه باندې کار شروع کړي چې دغه علاقه بیا د سیل و سیاحت مرکز وګرځي د کیمرامین عمر شینواري سره خلیل جبران خیبر نیوز لنډی کوتل